شیخ ادریس صاحب په جنازه کې چې نن واجبه واقع راغله، بل طرف ته چې نن سی سی ټي وي فوټیج چې مخې ته راغلی دي چې کومه موټر سایکل والا لګېدلی او شیخ ادریس صاحب چې دی نو هغه شهید کړی او هغه موټر سایکل چې دی نو هغه هم سی سی ټي وي فوټیج راغلی دي او هغه په نیوز کې چې دی نو شیر شوي دي. ملګرو ټول زما دا ویډیو وګورئ، ضرور یې شیر کړئ. د شیخ ادریس صاحب په جنازه کې چې کومه واقع راغله ډېره افسوسناکه ده، څوک چې دی نو موږ دلته بیانولی هم نه شو. او دا مولانا صاحب خبره مې واورېدله، د هغه نه یو کس انټرویو اخلي، هغه مولانا صاحب وایي که نه چې چا زموږ نه د شیخ ادریس صاحب په جنازه کې موبایل یې پټې کړی او بیا راته ویل چې هلته په تاڼه کې به ته میلاو شي او بیا دا خبره هم وکړله. وایي ځینې کسان چې دی نو بټوې پټې کړې، د دومره عظیمې هستۍ جنازه وه که نه، او دا دوی بې غیرته راغلو، دا بې ایمانه راغلو، دا بې سړیتوبه راغلو او دوی چې دی نو په هغه کې غلا کول. دوی ته دا پته نه وه چې که نه بله ورځ چې دی نو زما هم به دغسې جنازه وي، ما به هم دې قبر ته ورکوځئ. دا د خلکو نه بیخي هېر شوي دي. جنازو کې سړی دومره غلط کار کوي که نه، بې حیایي کار کوي، د بې غیرتوب کار کوي، نو د هغه نه به ته څه ګیله وکړې. دا زمونږ پښتانه دي، موږ چې څومره ذلیله یو که نه، موږ د دې وجې نه ذلیله یو چې په موږ کې د سره ایمان نشته، د ایمان ټکی را پکې هم نشته دی. دومره غټه هستي چې دی نو هغه د دنیا نه رخصت شوله، هغه چې دی نو شهید شول، بلکې په موږ کې چې دی نو د سره دومره ذره ایمان رانغی چې موږ د بل سړي عزت وکړو. خیر دی چې هغوی جنازې له راغلي، نو ته چې دی نو ستا دپاره ټرینډ دی، ستا دپاره چې دی نو یو چانس دی چې ته راځې د خلکو نه موبایل یې پټوې او دا خلک کسان دې ونیسي او دوی له دې داسې سزا ورکړي که نه چې بله ورځ له بل کس چې دی نو داسې غلا نه کوي. زموږ پاکستان خو داسې خلکو له چې دی نو سزا پکار ده چې داسې بې غیرتو له چې دی نو سزا ورکړلی شي. بل طرف ته دا هغه سی سی ټي وي فوټیج دی کوم په شیخ ادریس صاحب چې کله ګاړی بوتو او دغه ګاړي مخې ته چې کومه موټر سایکل والا راغلی، په دې باندې یو کس ناست دی، خو بل موټر سایکل چې په هغه دوه کسان ناست وو، په شیخ ادریس صاحب باندې فایرینګ وکړو او شیخ ادریس صاحب چې نن د دنیا نه رخصت کو. یو لوی هستي چې نن هغه د دنیا نه رخصت کو او هغه لپاره شهادت مرګ ورکو. او بل طرف چې نن ډېر د افسوس مقام دی چې کولیام راځي په پاکستان کې یو کس او په بل باندې تومانچه راړی او هغه د دنیا نه رخصتي. دومره غټه هستي چې نن هغه د دنیا نه رخصت کړه او چې زموږ څومره پښتانه په غاړه چې دې خلاف راوځي او دې خلاف انویسټیګیشن وشي، دغه کسان ونیول شي او دوی له کولیام پانسي ورکړلی شي چې ولې راځي او ته کولیام چې دی نو یو داسې غټه هستي د زموږ د دین اسلام یو ستن چې دی نو ته وغورځوله او هغه چې دی نو داسې کار دی هغه سره وکړو. ډېر د افسوس مقام دی. دا هغه سی سی ټي وي فوټیج دی، هغه موټر سایکل والا دی چې تاسو ته به د سکرین کې ښکاري سایډ طرف ته. نو کوشش کوئ ویډیو ورسره شیر کړئ. زه خو ډېر زیات یو طرف ته هم خفه کړم، بل طرف ته موټر سایکل سی سی ټي وي فوټیج راغلل، بل طرف ته چې نن په جنازو کې غلا کېږي. یار ډېر د افسوس مقام دی. پښتانو په موږ کې که ذره ایمان وي که نه، تاسو سوچ هم نشئ کولی. په موږ کې د سره هغه ایمانونه نشته دی. یو کس چې دی موږ په خپلو اوږو باندې دیرې ته یوسو، قبرستان ته یوسو، هغه موږ ښخ کړو او په موږ کې سره سړیتوب را نه راځي. پښتنو ټولو ته مې دا خواست دی که نه، شیخ ادریس صاحب په جنازه کې یو داسې کار شوی دی. بل طرف ته کوشش وکړئ که نه چې شیخ ادریس صاحب چې کوم قاتلان دي چې په کار د هغه هم راښکاره شي، هغو ته دې هم سزا میلاو شي. مګر په دې باره کې څه وایي ښه کمنټ